مهم خبر تاسو سره دا وخت شریکو د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې د دهشتګردو په یوه بمي چاودنه کې د ډي اس پي اقبال مومن په شمول باندې څلور اهلکار شهید شوي دي. د ذریعو وینا ده چې بیګا د شپې د صدر تاڼې په حدودو کې په ارسلا چک پوسټ باندې وسلوالو ترهګرو په جدیدو وسلو سره حمله کړې ده. د دغه حملې د اطلاع ترلاسه کولو وروسته ډي اس پي اقبال مومن د درنې نفرۍ سره د صدر تاڼې ارسلا چک پوسټ په لوري باندې روان شوی دی، خو په لاره کې په هغه باندې یوه بمي چاودنه شوې ده. آی ډي بلاست په هغه باندې شوی دی چې په نتیجه کې دغه ډي اس پي د خپلو څلورو نورو ملګرو سره شهید شوی دی. په نورو شهید شوو اهلکارو کې ویل کېږي چې کانسټیبل علي مرجان، کانسټیبل کرامت الله او وقار هم په دې حمله کې سا ورکړې ده او شهیدان شوي دي. همدغه شانتي کې په دې حمله کې چې کوم جوبل شوي اهلکار دي نو په هغوی کې فاروق شاه، امانت الله، اصغر علي، ګلتیاز او عارف ویل کېږي چې دغه اهلکار په دې حمله کې جوبل شوي هم دي. د دې حملې ذمواري لا تر دې وخته پورې کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو تیر کال نومبر میاشتې راسي چې ټي ټي پي د پاکستان ریاست سره د جنګ بندۍ ختمولو کوم اعلان کړی د هغې وروسته د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې په پولیسو، اف سی او د فوج په ځوانانو باندې دغه شانتي کې ترهګریزو حملو کې تر ډیره حده پورې اضافه راغلې ده چې ذمواري هم ټي ټي پي ډلې په غاړه باندې اخیستې ده. د نورو معلوماتو او اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.